بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی خپرونې ته په دې برخه کې راسره مینه اکبري سټوډیو ته راغلې او دا چې بیا په کومه موضوع باندې معلومات راټول کړي مینې نه یې اورو. مینې ستړي مه شئ. ژوندی اوسئ مرسل جانې، ستا دې هم ښایسته سهار په خیر وي. نو تل څه موضوع وي یا د میوجاتو پاکلې یا وچه میوه همدارنګه نورې موضوعګانې حشمت ستا دې هم سهار په خیر. سلامونه او نیکې هیلې مې منئ قدرمنو لیدونکو. هیله ده چې روغ جوړ اوسېږئ، ښکلی او ګلورین سهار مو په خیر. نو نن مې هم د تل په څېر د داسې مېوې پاکله باندې مې معلومات چمتو کړي دي چې هم وچه خوړل کېږي او هم لمده خوړل کېږي. د آلو بخارا پاکله باندې مې معلومات چمتو کړي دي. هیله ده چې تاسو تر وروستۍ شیبو زموږ سره ملتیا وکړئ. نو په پیل کې به د آلو بخارا ویټامینونو ته اشاره وکړم چې آلو بخارا د ویټامین سي منبع ګڼل شوې ده. که مو ویټامین سي کمه وي هڅه وکړئ چې د آلو بخارا څخه ګټه واخلئ. او بل دا چې په آلو بخارا کې ویټامین A، ویټامین B، ویټامین C، ویټامین D، ویټامین K هم شتون لري او همدارنګه معدني موادونه هم په فرایمانه ډول باندې په آلو بخارا کې شتون لري. هڅه وکړئ چې د آلو بخارا څخه ګټه واخلئ. نو فکر وکړئ چې په آلو بخارا کې دومره ډېر ویټامینونه او معدني موادونه شتون لري نو زموږ او ستاسو روغتیا ته څومره ډېرې ګټې رسوي. او بل دا چې په څېړنې کې ویل شوي کوم کسان چې آلو بخارا خوري نو هېڅکله به هم د هډوکو د درد سره مخامخ نه شي. که تاسو د هډوکو سوی لرئ، د هډوکو درد لرئ، هڅه وکړئ چې د آلو بخارا څخه ګټه واخلئ. که آلو بخارا په تازه شکل سره نه وي، یعنې تازه آلو بخارا نشئ کولی لاسته راوړئ نو وچه خو به هرومرو وي، ځکه چې په ژمي کې خو وچه آلو بخارا ډېره زیاته پیدا کېږي. همدارنګه په هر موسم کې پیدا کېږي. که وغواړو چې آلو بخارا وچه کړو نو په هر وخت کولی شو. وچه آلو بخارا په پخلي کې په خوړو کې ترېنه ګټه اخیستل هم ډېرې زیاتې ګټې لري. یو د ګټو څخه دا د کومې امیدوارې مېرمنې چې دي کله چې خواړه خوري نو د امیدوارۍ پر مهال یې مرسل جانې زړه ډېر زیات بدیږي. نو که غواړئ چې زړه مو بد نه شي تل هڅه وکړئ چې په خوړو کې د آلو بخارا څخه ګټه واخلئ. وچه آلو بخارا اضافه کړئ تر څو چې هغه طعم یې لږ ستاسو د خوښې وړ اوسېږي او ستاسو هم خوښ شي. زموږ همکاران اشاره کوي چې زما ډېر خوښېږي نو تاسو یې هم نوش جان کړئ. او بل دا چې آلو بخارا په خپله باندې د کله چې موږ تاسو یې نوش جان کړو د شکر د ناروغۍ کچه هم ټیټوي. مرسل جانې جالبه خو دا دی چې مینې دا ډېر ښه تروش دي که نه او کله چې د تروش همکار ما هلته بل څه راخیستي وو دغه ویل آلو بخارا نه د مطلب هغه د هغه آلو دي یو دغه د آلو بخارا او مين ته په همدې خندا ورغله آلو بخارا او آلو ګیلاس دو فرق مشکل دغه آلو رخصي وای دا میز سر ته وړم جالبه چې هغه آلو بخارا بیله ده او آلو بیل دي که نه فرق کوي تر اوسه فرق نشي کوی. نو موږ ته آلو راوړل چې وایي مینې ته آلو نوش جان کړه. نو آلو نه دي همکاران، هغه آلو بخارا بیل دي. او بل دا چې کوم کسان چې د شکر د ناروغۍ تکلیفونه لري، شکر ناروغي مو لوړوي، هڅه وکړئ چې د آلو بخارا څخه ګټه واخلئ، د وچ آلو بخارا څخه او د تازه آلو بخارا څخه. نو کوم کسان چې د زړه ناروغي لري که حتی ډېری دي چې قدم وهي ستړي کېږي، نفس تنګي سره مخامخ کېږي، که نفس تنګي لري او د زړه تکلیفونه لري هڅه وکړئ چې د آلو بخارا څخه ګټه واخلئ، آلو بخارا نوش جان کړئ تر څو چې د زړه ناروغۍ مو بلکل له منځه لاړه شي او تاسو د ښې روغتیا څښتنان اوسېږئ. او پوستکی خو موږ تاسو ته ډېر زیات مهم ده چې غواړو ښایسته او سپین پوستکی ولرو. که غواړئ چې ښایسته او ځلانده پوستکی ولري، د پوستکي تورې لکې مو له منځه لاړه شي، هڅه وکړئ چې آلو بخارا له جوسر څخه وباسئ. هغه کوم اوبه چې دي یا کوم مواد چې دي کله چې له جوسر څخه مو وباسل او ورسره د ناریال لږ غوړي اضافه کړئ نو دا واخلئ هره ورځ په خپل پوستکي باندې ماساژ کړئ د 15 دقیقو لپاره نو ستاسو پوستکی به سپین او ځلانده شي. بخصوص هغه جنکۍ زه خو خپله مرسل جان همدا کار کوم، هر ورځ چې له دفتر نه کور ته ځمه په خپل پوستکي باندې رومي بادرنګ هر څه چې وي په خپل پوستکي باندې ږدمه. نو آلو بخارا هم ډېر ښه ده د ناریال د غوړیو سره، هغه جلد ترمیموي پوستکی. نو هغه کوم میکاپونه چې د کوم پوډر چې موږ په مخ باندې وهو نو هغه بالکل هغه کوم زهري مواد چې د کیمیاوي مواد چې دي هغه له منځه وړي او د سبا لپاره پوستکی ترمیموي، پوستکی شفافوي او کوم میکاپونه چې موږ مخ باندې وهو هېڅکله هم بد اغېزه هم نه کوي. بله ډېره مننه مینې. مننه خیر اوسئ.